او بل راځو شاپیفای اپس اینڈ انټیګریشنز. شاپیفای لپاره ځینې اپلیکیشنونه موجود دي. مخکې مو هم خبره وکړله چې دینه په استفادې موږ تاسو کولی شو چې دغه خپل فروشات ډېر لوړ کړو، خپل سټور ډېر اپټومایز کړو. اکسس 8000 apps on Shopify App Store. یعنی شاپیفای په خپل ځان کې 8000 اپلیکیشنونه لري. یعنی دغه اپلیکیشنونه موږ تاسو په مختلفو اهدافو لپاره استفاده کولای شو ترڅو خپل کارونه اتوماتیک کړو، خپل کارونه اسانه کړو او خپل ټارګټډ اډینس ته په ډېر کم وخت کې ځان ورسوو. او بل پاپولر انټیګریشنز د دغه نه ډېر مشهور چې موږ تاسو په لومړیو کې خطا ورته اډیو ترڅو استفاده کړو هغه هم کلیویو، اوبرلو، یوټو، جج ډاټ می. دغه مختلف اهداف لپاره بیا موږ تاسو خبرې ور باندې کوو چې هر یو د کوم اهداف لپاره استفاده کیږي، نو د باندې به بحث لرو. او automate workflows with Shopify Flow, integrate with CRM, accounting and ERP tools. نو کله چې موږ تاسو وغواړو دغه خپل کار، ځکه که چېرته موږ مینولی یو کار ترسره کوو موږ نه ډېر وخت اخلي او زیات کار غواړي، نو کولی شو د دغه اپونو په واسطه موږ خپل ورک فلو کار جریان هغه اتوماتیک کړو. په اتوماتیکه توګه موږ تاسو ته دغه اپلیکیشنونه دغه کار ترسره کوي په ډېر لنډ وخت کې. نو موږ کولی شو چې دغه مختلف ټولز چې دي د خپل اکاونټ یا د خپل سټور سره انټیګریټ کړو، یو ځای کړو او استفاده ورڅخه وکړو. بل هم extending your stores abilities. دغه اپونه چې دي، دغه ټولز چې موږ تاسو استفاده کوو زموږ تاسو د سټور ابیلیټي وړتیا ډېره زیاته پراخه کوي. یعنې داسې فکر وکړه لکه موږ تاسو یو څو کسان ځان لپاره هایر کړي نو دومره زیات ښه کار کوي او زموږ تاسو هغه کار ورسره پراخیږي نور هم. د Shopify App Store is your super power. نو اصلا د هر یو کار لپاره چې موږ تاسو وغواړو نو شاپیفای یو آپشن لري زموږ تاسو لپاره. هر کار چې وغواړو چې مثلا که دغه کار ما ترسره کړی وای زما مشتریان به زیات شوی وای، تاسو که په شاپیفای اپ سټور کې سرچ وکړئ د هغې لپاره به تاسو یو اړونده مربوطه یو اپ پیدا کړئ چې هغې نه څخه استفاده کولی شئ. اوس هم راځو ځینې اپلیکیشنونه، ځینې اپس د خپل سټور لپاره چې ضرور دي ځینې د مثال په ډول تشریح کوو. اول هم چې دی کلیویو یا اومنی سینټ، دا د زیاتو ایمیلونو لپاره لکه مخکې چې ما یادونه وکړله د زیات ایمیلونو د لیږلو لپاره په یو وخت کې استفاده کوي. کله چې یو څوک زموږ سټور ته راځي هغوی لپاره موږ تاسو مشخص اپشن لرو سبسکرایب ټو ایمیلز. نو کله چې د دوی ایمیل موږ ترلاسه کوو همغه ایمیلونو ته بیا موږ تاسو بار بار مارکیټینګ په توګه خپل پروډکټ لیږو، خپل کانټینټ لیږو ترڅو دوی راجذب کړو او زموږ پروډکټ واخلي. او دویم هم لوکس یا جج ډاټ می دی. دا د ریویوز لپاره استفاده کیږي چې کله چې موږ پروډکټ ولرو نو د هغې لپاره موږ تاسو طبعا ریویوز ته ضرورت لرو، د کاسټمرز ریویوز ته. نو د دغه ټولز له لارې اتوماتیکلی که چېرته موږ څخه یو څوک پروډکټ اخلي نو دغه اپس چې دی دوی ته په مختلفو وختونو کې میسیج لګي ترڅو زموږ پروډکټ ته ریویو راکړي. بل هم اوبرلو سپاکټ په نوم دی چې دا هم د ډراپ شیپینګ لپاره استفاده کیږي. مختلف ډراپ شیپرز زموږ د سټور سره جاین کوي او د هغوی پروډکټ موږ کولی شو په مستقیمه توګه په خپل سټور باندې خرڅ کړو. او بل پرایوی په نوم سره دی فار پاپ اپس ټو کیپچر ایمیلز. دغه هم د ایمیلونو د کله چې یو څوک راځي زموږ سټور ته نو دغه کوشش کوي ترڅو دغه مشتری ایمیل ترلاسه کړي. یو پاپ اپ میسیج دوی ته ځي نو هغه د دوی څخه غواړي ترڅو خپل ایمیل داخل کړي. کله چې ایمیل داخل کړو موږ د دوی ایمیل ترلاسه کوو او د خپل مارکیټینګ لپاره کولی شو له دوی څخه د اومنی سینټ په واسطه باندې بیا استفاده وکړو او د دوی لپاره خپل ایمیلونه ولیږو. او اوس هم راځو انالیټکس اینډ ریپورټس. شاپیفای غوره په دې دی چې زموږ ستاسو لپاره د خپل پیشرفت یا د روزمره معلوماتو په مورد ریپورټس یا تحلیل شیر کوي چې موږ په کوم لیول کې یو ښه مخکې روان یو، کومه برخه کې ستونزې لرو. نو دا ډېر بهترین یعنی کار کوي چې موږ تاسو شاپیفای څخه استفاده کولی شو. ریل ټایم ډاشبورډ، د هر سکند په اساس باندې زموږ تاسو ډاشبورډ په شاپیفای کې اپډیټ کیږي چې کوم تغیرات راغلل، کوم فروشات ترسره شول، کوم پروډکټ ښه فروشات نه لري، دا ریل ټایم باندې موږ تاسو ته خپله ډیټا راکوي. او بل هم ټرافیک اینډ کنورژن ریپورټس.
که چېرته مثلا یو څوک زموږ سټور ته راځي خو هغوی فروشات نه کوي، فقط امپریشن زیات لرو اما فروشات نشته، پوهیږو چې موږ تاسو باید خپل پروډکټ کې یو نوآوري راولو او یا هم ایمیجز باندې کار وکړو، ټایټلز باندې کار وکړو، ډسکرپشنز باندې، ویډیوز باندې. نو دا یو سیګنال دی زموږ تاسو لپاره چې ډېر ښه پوهیږو او خپل کار سمولی شو. نو یعنی د ټرافیک په مورز باندې څومره کسان راځي زموږ تاسو سټور نه لیدنه کوي او څومره کنورټ کیږي، یعنی زموږ تاسو مشتریانو باندې بدلیږي. دا تر ټولو مهمه خبره ده. دې باندې موږ تاسو پوهیږو کله چې دغه انالیټکس دغه ریپورټس د شاپیفای په ډاشبورډ کې موږ تاسو ګورو او د وخت مطابق کولای شو تغیرات راوړو. کسٹمر بیهیویر انسایټس او همچنان موږ تاسو یعنی بیهیویر کسٹمر بیهیویر ځکه مخکې مې یاد کړه، یعنی مشتریان راځي، خلک راځي، ټرافیک شته خو فروشات نشته، بیهیویر څه دی، آیا کنورټ کیږي او یا که زی بیرته دغه موږ تاسو بیا پوهیږو هغه خپل مشکل حل کولی شو. مارکیټینګ کمپاین ټریکینګ کولی شو، که چېرته موږ کمپاین رن کړی وي د هغې په ریزلټ پوهېدلی شو چې آیا دغه کمپاین څومره ښه ریزلټ لري، آیا دې باندې زه نوره انویسټمنټ هم وکړم که نه نتیجه یې منفي ده او زه باید دغه بند کړم او یا تغیرات پکې راوړم، چې دا هم یو ډېر بهترین اپشن دی. او همچنان انټیګریټ وید ګوګل انالیټکس فار ډیپر انالیټکس. کولی شو چې موږ تاسو د خپل شاپیفای سټور د ګوګل انالیټکس سره وصل کړو، په هغې کې هم سټور وګورو چې هلته هم ګوګل ریل ډیټا موږ تاسو ته د خپل سټور په مورد راکوي چې کوم پروډکټ ښه مخکې روان دي، څومره ټرافیکس لرو، ټوله ډیټا یعنې د ډیپ ډاون انالیسز لپاره موږ تاسو بیا هلته ګوګل انالیټکس کې هم کتلی شو په ډېرې اسانۍ سره.